بوسټ او مساوي بریاوې خپلې کړې. ملي شل د جام په قوت او هیجان پیل شو. افغان نوراحمد بیا وځلې. چنای ممبئی په اسانه ماته کړه. او جوکبز وځلې. نیوزلینډ باراني لوبه وګټله او لړۍ یې یو مساوي کړه. د افغانستان ملي شل د جام سیالۍ د کندوز په لوبغالي کې په دوو ګرمو او په زړه پورې پرانیستونکو لوبو سره پیل شوې چې مینوالو ته یې ځانګړی خوند وباښه. په لومړۍ لوبه کې بوس زون لوبلړۍ د سپین غر لوبډلې پر وړاندې 4 ویکټو په توپیر سره بریا خپله کړه چې سپین غر لوبډلې لومړۍ توپوهنه وکړه او په 14.4 اورونو کې 115 منډې وکړې. په ځواب کې بوس لوبډلې ټاکل شوی هدف د 15.5 اورونو په ترڅ کې د شپږ لوبغاړو په سوزدو سره پوره کړ. په دې لوبه کې اجاز الحق د 14 منډو او 2 ویکټو په اخیستو د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. بل پلو د ورځې په دویمه سیالۍ کې مساوي زون لوبډلې د امو پر وړاندې په زړه پورې سیالۍ کې د 5 ویکټو په توپیر سره بریا خپله کړه. امو لوبډلې یو سل یو بیا منډې جوړې کړې خو مساوي دغه هدف د 19.2 اورونو په ترڅ کې پوره کړ او په دغه لوبه کې محبوب خان د 4 نسوځل منډو په جوړولو د بریا مهم رول ولوباوه او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه سیالیو پیل د سختو او نږدې سیالیو زیری ورکوي او تمه ده د راتلونکې لوبې بلا هم زیاتې او په زړه پورې او هیجانه ډکې اوسیږي. د هند غوره لیګ په زړه پورې 44مه سیالۍ کې چنای سپر کینګ لوبډلې ممبئی ته په پیاوړي ډول ماته ورکړه او د 8 ویکټو په توپیر سره بریا خپله کړه. ممبئی لوبډلې لومړۍ توپوهنه وکړه او 150 منډې جوړې کړې خو د چنای توپ اچوونکو په ځانګړي ډول نوراحمد اغیزمنې توپ اچونې د دوی د منډو بهیر ورو کړ. نوراحمد 2 مهمې ویکټې واخیستې او د سیالۍ لوبډلې ملا یې ماته کړه. په ځواب کې چنای لوبډلې هدف د 18.1 اورونو په ترڅ کې پوره کړ چې روت راج ګیګوارډ د 18 منډو په جوړولو مهم رول ولوباوه او لوبه په آرام ډول پای ته ورسوله. همدا ډول افغان ځوان لوبغاړي غضنفر هم د منځنۍ اورونو پر مهال د فشار په ساتلو کې مهمه ونډه درلوده چې یوه مهمه ویکټ یې واخیسته. په دغې بریا سره چنای لوبډله 6 مقام ته پورته شوه او ممبئی لوبډله په 9 مقام کې پاتې شوه. د 3 سیالیو په لوبلړۍ درېیمه لوبه کې نیوزلینډ لوبډلې بنګلادیش ته په 6 ویکټو سره ماته ورکړه او د 3 لوبلړۍ یو مساوي کړه. دغه لوبه چې د باران له امله 15 اورونو ته راکمه شوې وه بنګلادیش پکې یوازې 103 منډې جوړې کړې چې د نیوزلینډ په توپ اچونه کې جوش کلاکسن په زړه پورې توپ اچونه وکړه او د 3 ویکټو په اخیستو سره یې د سیالۍ لوبډلې ملا ماته کړه. په ځواب کې که څه هم بنګلادیش د شرف الاسلام په مرسته ښه پیل وکړ او 3 ژر ویکټې واخیستې خو بیون جوکبز د لوبې بڼه بدله کړه او هغه په یوازې 11 توپونو 2 نسوځلې منډې جوړې کړې چې پکې 15 او 3 شپږیزې شامله وې. نیوزلینډ ټاکل شوی هدف د 10 توپونو په پاتې کېدو سره پوره کړه او لوبه یې په ډاډه ډول وګټله. د دې بریا سره دغه لړۍ برابره شوه او ټرافي نیوزلینډ ته ورکړل شوه.